په ننني عصر کې تمرکز کول تر ټولو مهم مهارت ده. تاسې به ډېر داسې کم خلک لیدلي چې وکولی سي د یو څو وخت لپاره یوازې او یوازې په یو کار باندې تمرکز وکړي، او هغه کسان چې دغه وړتیا ولري بې له شکه د نورو خلکو په پرتله څو چنده زیات کارونه په ډېر ښه ډول سره سرته رسوي. په ډېرو حالاتو کې تاسې کولی سئ له ښه تمرکز کولو څخه ګټه واخلئ، که هغه کار وي، که درس وي، یا هم اړیکې. که چیرې تاسو په ښه ډول سره تمرکز وکړئ نو خپل هدفونه به ډېر ژر او په ډېر ښه ډول سره لاسته راوړئ. نو په نننۍ ویډیو کې زه غواړم ستاسو سره په دې اړه باندې خبرې وکړم چې څه شی زموږ ستاسې تمرکز له منځه وړي او څه رقم کولی سو دغه تمرکز په لاس راوړو. په عمومي ډول سره تمرکز په دوه ډوله ده: ویشلی یا هم تیت تمرکز او مستقیم تمرکز. ویشلی یا هم تیت تمرکز هغه حالت ته ویل کېږي چې ستاسو پاملرنه او توجه په بېلابېلو شیانو کې وي. دا هغه حالت ده چې یو کس هڅه کوي په یو وخت کې څو کارونه ترسره کړي، لکه د کور پاکول، په ټلیفون کې خبرې کول او په عین وخت کې خواړه تیارول. یا هم یو څوک غواړي په یو کار تمرکز وکړي خو ذهن یې په عین وخت کې بل ځای مصروف وي. دا هغه څه دی چې ډېر خلک ورسره مخامخ دي. دوی خپله توجه او پاملرنه په مختلفو برخو ویشي. ستونزه دغه ده چې زموږ ستاسې ذهن په یو وخت کې د څو کارونو ترمنځ په بدلېدو او رابدلېدو کې کمزوري کېږي. کله چې تاسو له یو کار څخه بل کار ته اوړئ دغه په ناڅاپي ډول نه ترسره کېږي، بلکې ذهن باید د هغه کار ټول معلومات ترلاسه او له یو کار سره ځان عیار کړي. کله چې ستاسو دا کار بیا بیا تکراروئ نو مغز مو مجبوریږي چې دا پروسه بیا بیا تکرار کړي. په پایله کې ستاسو خپله ډېره ذهني انرژي له لاسه ورکوئ او ستړي کېږئ، خو کارونه مو سرته نه وي رسولي. اوس راځو مستقیم تمرکز ته. دا هغه حالت ده کله چې ستاسو خپل پام او توجه یوازې او یوازې په یو کار باندې متمرکزه کړئ، نور هر څه له پامه وغورځوئ. همدغه طریقه بریالي کسان استفاده کوي چې یوازې او یوازې په یو وخت کې په یو کار تمرکز کوي، چې یو کار په بشپړه انرژي او پاملرنې سره سرته رسوي. نو د ویشلي یا هم تیت تمرکز لپاره موږ باید څه وکړو؟ جواب ډېر ساده ده. باید ټولې ګډوډي او مزاحمتونه له ځان څخه لرې کړو تر څو مو تمرکز خراب نشي. راځئ دغه موضوع په ډېر ساده ډول سره تشریح کړو. د مثال په ډول سره ستاسو تمرکز 5 واحدونه لري. ستاسو کولی سئ دا واحدونه هر ډول چې وغواړئ ستاسو وکاروئ. که دا ټول په یو کار باندې مصروفه کړئ نو غوره نتیجه به ترلاسه کړئ. داسې فکر وکړئ چې تاسو درس وایئ او په ناڅاپي ډول سره ستاسو ته یو څوک غږ کوي او د څو ثانیو لپاره ستاسو سره خبرې کوي. که څه هم دا ډېر لنډ وخت ده خو بیا هم ستاسو تمرکز له منځه ځي او له اصلي کار څخه اوړي او بیرته په یو کار باندې تمرکز کول یو څه وخت نیسي.